سلام جوړ په خیر. د یاران میډیا د دیونی سپورتي خبرونه ته خرغلاس. په نننۍ سپورتي خبرونه کې درته د کرکټ او ترڅنګ د آزادو سیالیو څخه په زړه پورې او جالب خبرونه لرو. هیله ده چې تاسو مو هم تر پای عملتیا وکړئ او د یاران یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هیروئ. په سر کې برا شو دي ته چې درې افغان لوبغاړي له CPL څخه مستقیما IPL لیګ ته ځي. د کرکټ فو ویب پاڼه لیکي چې محمد نبی ساخیل، راشد ارمان او مجيب الرحمن زدران به له CPL لوبو وروسته د سپټمبر په 12مه نیټه له ویسټ انډیز څخه سیده دوبۍ ته ولاړ شي او هلته به له خپلو لوبډلو سره مل شي. د ویب پاڼې د راپور له مخې د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ ډیری هیوادونه او کابو درې لویې وچې پرتې دي چې په داسې کورونایي حالت کې له هیواده تیریدل او سفر کول ډیر ستونزمن دي. د ویب پاڼې معلومات ښیي چې افغان کرکټ بورډ به په لوژیستیکي برخه کې له ستونزو سره مخ او له همدې امله لوبغاړي نشي کولی چې لومړی له ویسټ انډیز افغانستان ته راشي او بیا د IPL لپاره دوبۍ په لور د سفر موزې په پښو کړي. خو ویل شوي چې ظاهر خان، نجیب الله زدران او نوین الحق به له CPL لوبو وروسته کابل ته راشي او شپږیزه لیګ کې به ولوبیږي. خو محمد نبی ساخیل، مجيب الرحمن زدران او راشد ارمان به په شپږیزه لیګ کې ګډون ونه شي کړلی. د IPL کرکټ لوبې د سپټمبر په 19مه نیټه په دوبۍ کې د ممبئی انډینز او چنا سوپر کینګز په لوبو سره پیلیږي. د روڼتیا څار اداره وايي د کرکټ بورډ چارواکي ملي لوبډلو ته خپلوان لوبغاړي جذبوي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وايي د افغانستان کرکټ بورډ اداره د جدي نیمګړتیاوو سره مخ ده او د بورډ چارواکو خپلوان لوبغاړي په پرلهپسې ډول د بېلابېلو لوبډلو لپاره غوره کړي چې له دوی زیات تکړه او غوره لوبغاړي له پامه غورځول سوي. د افغانستان روڼتیا څار ادارې په یوه تازه خپره کړي راپور کې د افغانستان کرکټ بورډ د روڼتیا حساب ورکولو، فساد، د مخنیوي او یو شمېر ګمارونو په برخه کې پاتې راتګ تورن کړی دی. یاد راپور کې د افغانستان روڼتیا څار اجرایي مشر سید اکرم افضلي وایي په افغان کرکټ بورډ کې لومړی او خورا لویه ستونزه دا ده چې د بورډ د غړو ګمارنې پروسه هر ځل سیاسي سوې. د دغه راپور لیکونکي مشتاق رحیم کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت په بورډ کې د حالاتو ارزونه نه ده کړې. دغه راز په لوبډلو کې د خپلوۍ پاللو خبره هم کوي. ښاغلي رحیم زیاته کړه افغانستان اړتیا لري چې د کرکټ بورډ چارې د نړیوالو غوره تجربو او معیارونو په بنسټ سمبالې کړي. مشتاق رحیم په یاد راپور کې د کرکټ بورډ پر چارواکو نیوکه هم کړې چې ملي لوبډلو ته یې په پرلهپسې ډول د بېلابېلو لوبډلو لپاره خپلوان لوبغاړي غوره کړي دي. ښاغلي رحیم وایي یو شمېر نامتو افغان لوبغاړو په لوبو کې د انتخابېدو لپاره حداقل شرایط هم نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یو څېړنیز راپور ترلاسه کړی چې وروسته به په وړاندې دریځ له رسنیو سره شریک کړي. رزو دي ته چې له بابر اعظم څخه ټول مینوال ناراضه شول. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د بابر اعظم ګڼ شمېر مینوال له هغه څخه خفه دي. نوموړی په انګلستان سوداګریزه کرکټ لوبو او همدارنګه د انګلستان په کورنیو یا کاونټي لوبو کې له سمارټس لوبډلې سره لوبیږي. هغه په خپله لوبډل مشرۍ له انګلستان سره تر شلوریزو لوبو مساوي کولو وروسته انګلستان کې پاتې شو او تر اوسه پاکستان ته نه دی ستون شوی. بابر اعظم د سمارټس لوبډلې په هغه لباس کې ښکاري چې په شای د ټریبورډ په نامه د شرابو د یوې کمپنۍ لوګو او نوم لیکل شوی دی. اوس پاکستانیان د هغه په دغې کړنې غوسه دي او له هغه څخه خفه دي. پاکستاني رسنۍ وایي له دې وړاندې بابر اعظم له یادې لوبډلې سره لوبېدلی خو په خپل ورودي لباس یې د شرابو د ذکر شوي کمپنۍ نوم نه و پرېښی او د یوه مسلمان کرکټر په توګه د سمارټس لوبډلې ته اجازه نه وه ورکړې خو سږ کال یې دا لوګو پر لباس پرېښې ده. راشد ارمان، محمد نبی ساخیل او ګڼ نور افغان لوبغاړي د نړۍ شاوخوا 10 لیګونو کې لوبیږي خو تر اوسه د شرابو یوې کمپنۍ سره د لوګو د لګولو موافقه نه ده کړې او حال دا چې له افغان لوبغاړو افریقایي هاشم امله څخه له دې امله پیسې هم ګرځول کیږي. یوراج تر استعفا وروسته د بیا کرکټ پیلولو غوښتنه وکړه. یوراج سنګ چې د 2019 میلادي کال په وروستۍ کې له نړیوالو سیالیو سره مخه شوه کړه اوس یې بیا زړه ښکړی چې د هندوستان لپاره کورنۍ لوبې پیل کړې. یوراج سنګ ویلي چې د قرنطین په مهال یې 2 میاشتو لپاره د ګلف او ټینیس لوبې کولې او کابو 1 میاشت کېږي چې د پنجاب ځایي لوبډلې تر چتر لاندې تمرینات ترسره کړل. یوراج سنګ اوس 38 کلن دی او د 2019 میلادي کال په وروستۍ کې له هر ډول کرکټ څخه استعفا کړې وه. د پنجاب د کرکټ شورا مشر مستر پونټ بالي ویلي یوراج ولیدل سو چې لام کرکټ کولای سي او له تقاعد وروسته باید د هغه په اړه غور وشي.
د آزادو لوبو له ډګره بیا حبیب نور محمدوف وایي ډېر ژر له لوبو سره مخه کوم. په یو اف سی سازمان کې د نړۍ لومړۍ درجه د آزادې مبارزې اتل لوبغاړی نور محمدوف وایي چې ډېر ژر به په رسمي توګه د سیالیو سره مخه وکړم. د سپورت ایکسپریس د راپور له مخې د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړی یو ځل بیا خبر ورکړی چې له سیالیو لاس په سر کیږي او ډېر ژر به په رسمي ډول له سیالیو سره مخه وکړي. حبیب نور محمدوف په دې باور دی چې د بدني لحاظه په راتلونکو کلونو کې لوبو ته د پخوا په شان نه دی چمتو. حبیب نور محمدوف په دې تړاو ویلي دا هیڅ امکان نه لري چې زه دې بیا هم په خپل وزن کې د نړۍ لومړی نمبر د آزادې مبارزې لوبغاړی واوسم. اوس زه د لوبو په یو ښه شرایطو کې قرار لرم مګر هر څه په موقت ډول کیږي. ډېر ژر به د لوبو سره مخه وکړم. که څه هم دا ورزش یو پیچلی ورزش دی نو په همدې اساس ډېر خوشچانسه یم چې پکې ډېر لږ زخمی شوی یم. زه غواړم خپل ژوند وژغورم او نه غواړم چې په 50 کلنۍ کې فلج شم. نو په همدې خاطر غواړم چې ډېر ژر له دې ورزش سره مخه وکړم. د روسیې هیواد دا نامتو او تکړه لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. څو ورځې مخکې د آزادې مبارزې ام ام ای نړیواله درجه بندي خپره شوه چې پکې حبیب نور محمدوف په لومړي ځای کې راغلی و. نور محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ ترسره کړي چې دا ټولې لوبې یې ګټلې او هیڅ یوه لوبه یې نه ده بایللې. او میسي د بارسلونا لوبډلې سره تمرینونه پیل کړل. د نړۍ نامتو لوبغاړي لیونل میسي په خپل کور کې د کورونا ټیسټ ورکړ او تر منفي پایلې راوتلو یې وروسته د خپلې لوبډلې بارسلونا سره تمرینونه پیل کړل. بارسلونا لوبډلې یوه اونۍ مخکې تمرینونه پیل کړي وه خو د جلا کېدو په موخه میسي یوه اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلې سره په تمرینونو کې د دوشنبې په ورځ یوځای سو. 33 کلن لیونل میسي د تېرې اګست میاشتې په 25مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي خو د تېرې جمعې په ورځ یې په یوه مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ. هغه د ګول سایټ سره په مرکه کې ویل چې د بارسلونا لوبډلې څخه په رښتینې توګه جلا کېدم خو د دې کلب مسؤلینو مې غوښتنه نه ومنله. په چمپیونز لیګ کې بایرن مونیخ ته تر سختې ماتې وروسته د بارسلونا لوبډلې بریدګر لوبغاړي میسي پرېکړه وکړه چې بارسلونا لوبډله پرېږدي او په یوه لیک کې د بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو غوښتنه وکړه. د میسي بولۍ ته د وړاندې کولو اوسنۍ بیه 900 میلیونه یورو ده چې هیڅ لوبډله نشي کولی دغه لوړه بیه وزغمي خو راتلونکي کې به یو شمېر لوبډلې په وړیا توګه رانیولو ته زړه ښه کړي. لیونل میسي یوازینی فوټبالر دی چې 6 ځلې یې د سرو زرو توپ او 6 ځلې یې بیا د سرو زرو بورډ ترلاسه کړی.